ټولو نه اولنۍ فایده که چېرې یو هلک دی نوجوان هلک دی دی وایي چې زما ښکلي ځای کې رشته نه میلاویږي چې چېرته هم رشته لیږم هغه ځای کې زما رشته نه کېږي نو که چېرې دغه هلک د دې آیت کریمې وظیفه شروع کړي نو انشاءالله ښکلي ځای کې به رشته میلو شي ورته دغه ځای کې به ورته رشته میلو شي کوم ځای کې چې د ده خوښه وي انشاءالله ټیک ده. دویمه فایده که چېرې یو جینۍ ده نوجوانه جینۍ ده زنانه ده دا وایي چې زما قسمت بند دی ما پسې ښځې نه رشته نه راځي نو که چېرې دغه خور دغه جینۍ دغه زنانه د دې آیت کریمې وظیفه شروع کړي نو انشاءالله ښکلي ځای کې به الله تعالی د دې لپاره د رشتې بندوبست وفرمایي. دریمه فایده که چېرې داسې څوک دي ښځه او خاوند دي دی وایي چې زمونږ اولاد نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې آسان ترین آیت کریمه درښیم چې د دې آیت کریمې د وظیفې په برکت سره به انسان ته شپږ فایدې حاصلېږي. ټولو نه اولنۍ فایده که چېرې یو هلک دی نوجوان هلک دی دی وایي چې زما ښکلي ځای کې رشته نه میلاویږي چې چېرته هم رشته لیږم هغه ځای کې زما رشته نه کېږي نو که چېرې دغه هلک د دې آیت کریمې وظیفه شروع کړي په دغه طریقه کومه چې درته زه ښایم په دې طریقې سره که د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله ښکلي ځای کې به رشته میلو شي ورته دغه ځای کې به ورته رشته میلو شي کوم ځای کې چې د ده خوښه وي انشاءالله ټیک ده. دویمه فایده که چېرې یو جینۍ ده نوجوانه جینۍ ده زنانه ده دا وایي چې زما قسمت بند دی ما پسې ښځې نه رشته نه راځي نو که چېرې دغه خور دغه جینۍ دغه زنانه د دې آیت کریمې وظیفه شروع کړي نو انشاءالله ښکلي ځای کې به الله تعالی د دې لپاره د رشتې بندوبست وفرمایي. دریمه فایده که چېرې داسې څوک دي ښځه او خاوند دي دی وایي چې زمونږ اولاد نه کېږي یا اولاد کېږي خو لیکن زنانه دي نارینه اولاد نه کېږي د دې په وجه ډېر زیات پریشانه دي نو که چېرې د دې آیت کریمه وظیفه د ښځه او خاوند دواړو یا ښځه یا خاوند دې کې یو قسم د دې آیت کریمه وظیفه شروع کا نو انشاءالله الله تعالی به دوی ته ښکلي اولاد ورکړي یا که چېرې اولاد وي نو نارینه نشته دی و الله تعالی به نارینه اولاد ورکړي انشاءالله ټیک ده. درې فایدې شوې. څلورمه فایده که چېرې څوک وایي زموږ اولاد شته دی خو لیکن زمونږ تابعدار نه دي زمونږ خبره نه مني زمونږ صحیح طریقې سره خدمت نه کوي نو که دغه مور او پلار دواړه د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله دغه اولاد به د دې تابعدار وګرځي د دې صحیح طریقې سره به خدمت شروع کړي او دغه مور پلار سره به مینه او محبت شروع کړي. پنځمه فایده که چېرې یو زنانه ده دا وایي چې زما خاوند په ما باندې ډېر زیات ظلمونه کوي وهل ټکول کوي ډېره مې وخي نو که چېرې دغه زنانه د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله دغه خاوند به په دې باندې دا ظلم پرېږدي او مینه محبت په ورسره انشاءالله شروع کړي. شپږمه فایده که چېرې یو خاوند دی هغه وایي چې ما سره خپله ښځه مینه محبت نه کوي ما نه نفرت کوي زما صحیح طریقې سره خدمت نه کوي نو که چېرې دغه سړی دغه خاوند د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله دغه ښځه به د ده تابعدار وګرځي. ټیک شوه جي نو دا شپږ فایدې دي زما عزتمندو د دې آیت کریمه. اوس درته آیت کریمه هم ښیم او طریقې کار هم درته ښیم دې ته اوس توجه وکړئ ښه زما عزتمندو. نو آیت کریمه چې دی آیت کریمه په 19مه سپاره کې سورة الفرقان آیت نمبر 74 څلور اویایم نمبر آیت دی زما عزتمندو. آیت کریمه داسې دی دلته اور زه درته ویم او په سکرین هم درته راولم. آیت کریمه دی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا آیت کریمه دی زما عزتمندو دا به تاسو سحر مونځ چې کله مکمل ختم کړئ دا آیت کریمه ورپسې اووه پیرې وایي اووه وارې دا آیت کریمه وایي. ټیک شوه جي دغه شانتې د ماښام مونځ چې څنګه تاسو وکئ مکمل مونځ وکئ سنت هم وکئ نو سنتو نه پس دا آیت کریمه اووه پیرې وایي نو انشاءالله دغه شپږو فایدو کې چې هره فایدې تاسو ته ضرورت دي دغه فایده به درته حاصلېږي انشاءالله. که چېرې هلک دی او وایي چې ما ته رشته نه میلاویږي دته به ښکلې رشته میلو شي یا که یو خور ده هغه وایي چې زما قسمت بند دی رشته مې نه کېږي نو که دغه خور د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله ښکلې ځای کې به رشته وشي. دغه شانتې که د چا اولاد نشته دی د اولاد د پیدا کېدو دپاره د آیت کریمه دې شروع کړي نو انشاءالله الله تعالی به ښکلې اولاد ورکړي. یا د چا اولاد شته دی خو لیکن د مور پلار نافرمانه دي نو که د دې آیت کریمه وظیفه شروع کا نو انشاءالله الله تعالی به د دوی دا اولاد د دوی تابعدار وګرځوي. او دغه شان دی که یو سړی وایي چې زما ښځه نافرمانه ده زما خدمت نه کوي دا سړی د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو انشاءالله دا ښځه به د تابعدار وګرځي. او دغه شان که یو زنانه ده
او چې زما خاوند په ما باندې ظلمونه کوي نو دغه زنانه د دې آیت کریمه وظیفه شروع کړي نو ان شاء الله دغه خاوند به په دې باندې ظلمونه پرېږدي او دې سره به مینه محبت شروع کړي ان شاء الله. ټیک شو. نو زموږ عزتمندو د آیت کریمه ازده کوي که چا ازده کړي نه وي ازده کوي او د دې آیت کریمه دا وظیفه شروع کړي. ټیک ته جی الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي دعاګانې به کوو. الله په امان.